دوستانو که چیرته تاسو څوک په واتس اپ میسنجر کې په انګلیش باندې میسجونه لګي، په عربیک زبان باندې میسجونه لګي یا په چینایي زبان باندې میسجونه لګي او تاسو په هغه میسجونه باندې سر نه خلاصيږي، نو تاسو هیڅ مه پریشان کیږئ. په دا وخت کې تاسو ته سټینګ درخې ماس د دغه سټینګ په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ په خپل موبایل کې د هر زبان میسجان پښتو ته ترجمه کوي، پښتو ته واړوي. ستاسو د موبایل په سکرین باندې به دغه کوچنی نشان وي، دغه نشان به سمپل تاسو په هغه میسج باندې داسې پرې دی. هغه میسج چې د دنیا په هر زبان باندې وي، که په انګلیش وي، که په عربیک وي، که په چینایي زبان باندې وي، هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. او بل دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې هغه کس ته په هغه زبان کې میسج ورولېږئ، یعنی که چیرته تاسو هغه کس په انګلیش باندې میسج را لېږلی وي یا په چینایي زبان میسج را لېږلی وي یا په عربیک زبان کې میسج را لېږلی وي، او تاسو غواړئ چې هغه کس ته په هغه زبان کې میسج ورولېږئ، نو تاسو سمپل په خپل موبایل کې هغه میسج په پښتو باندې ولیکئ. نو تاسو موبایل به هغه میسج اتوماتیک په هغه زبان کې کنورټ کوي، کوم زبان تاسو وروخاست، نو هغه کس ته به هغه میسج په هغه زبان کې ورځي. نو دوستانو په دغه کې نور هم ډیر کارونه کیږي، ډیر خوندور سټینګ ده. نن سبا هر څوک هر کس دغه سټینګ ته ډیر زیات ضرورت لري. نو دغه سټینګ دوستانو تاسو خامخا په خپل موبایل کې وکړئ. نو ډیر خوندور سټینګ ده دوستانو. زه د ویډیو په طرف ویډیو کې دغه سټینګ درخیم. نو دوستانو دل پر وتا سوالار په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم د هاي ترانسلیټ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغز په ډیر اساني سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه اپلیکیشن ته به تاسو ټول پرمیشن ورکوي. دغه اپشن باندې دلته ګور تاسو الاو کړئ. لاندې اکسپټ بٹن د دغه اکسپټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو دغه هاي ترانسلیټ ته پرمیشن ورکړئ. ګور دغه اپشن ده، په دغه هاي ترانسلیټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه اپشن به سمپل دلته تاسو کې اون کړئ، په الاو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه اپشن ته پرمیشن ورکړئ، نو ګور دوستانو تاسو ته په سکرین باندې دغه نشان درکړئ. خو دغه پیلاله ګور دوستانو دلته په دغه باندې ولاړ ده، بای ډیفالت دغه په هندي باندې ولاړ ده. اوس مثال دغه میسج ماته چې په انګلیش را لګلې ده، که زه اوس په دې باندې دا رقم پرېدم دوستانو، دغه ماته هندي تړوي. نو اوس راځو دغه زبان ور چینجو، پښتو زبان ته اړوي. ماته بیا میسجان په پښتو زبان باندې اړوي. نو سمپل به دوستانو تاسو لاړ شئ برته دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، ګور دغه اول پیج ده، دغه د مکمل ډکشنری لینګویج ده. لاندې ګور لمک سره دلته دویم اپشن ده، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم دوستانو تاسو کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې هر څوک ماته په انګلیش باندې میسجان راولېږي، هغه دې زه غواړم پښتو ته واوړي. نو په اول زبان کې به دوستانو تاسو کوم کس تاسو ته کوم میسجان لګي، هغه زبان به سلیکټ کړئ، او په دویم کې به دوستانو تاسو خپل پښتو زبان سلیکټ کړئ. مالته ګور ولیکئ پښتو. دلته د دنیا هر زبان کې سته. نو لدې بعد اوس تاسو مثال هر څوک په انګلیش میسجان لګي دوستانو، هغه به د اتوماتیک تاسو ته پښتو ته ترجمه کوي. اوس مثال دغه میسج ده، ګور دغه زه غواړم پښتو ته ترجمه کوم، په دې ما سره نه خلاصيږي. دغه نشان داس په پرې دی، ګور هغه میسج موږ ته مکمل دوستانو په پښتو باندې ترجمه کوي. او دغه رقم دوستانو دغه هر ځای کار کوي، که په میسنجر کې وي یا دغه تاسو په فیسبوک کې یو خط ګوري، خط په انګلیش باندې وي، سر مونږ په خلاصيږي. اوس مثال دلته زه رالم فیسبوک ته، فیسبوک مې خلاص کړئ. اوس مثال دلته په فیسبوک کې زه یو انګلیش ټیکسټ راوړم. اوس ګور دغه ټیکسټ ده، صحیح ده. په دې باندې ما سر نه خلاصيږي دغه چې لیکل ده. خالد میسج د نشان د رقم راکش کی، په هغه میسج د رقم پرې دی دوستانو، هغه به هم تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. او دغه رقم دوستانو د دې یو بل فائدہ هم د هغه ده. اوس مثال تاسو دلته په ګوګل کې یو خط ګوري، په هغه خط مسر نه خلاصيږي، تاسو غواړئ دغه خط ټول په یو ور باندې پښتو ته واړوي. په دغه نشان باندې کلیک کوئ. ګور په دې کلیک سره پورت اپشن د ګلوبل ترانسلیشن، په دغه ګلوبل ترانسلیشن کله تاسو کلیک وکړئ، په هغه سپیک سي هر څونه په انګلیش باندې خط وي، هغه ګور پیلاله هندي ته واړوي. دلته مې هندي ولاړ ده. دغه زبان به تاسو چیر چینجوي. لاندې ګوره هندي انګلیش ټو هندي سلیکټ ده، تاسو بیرته د هندي په ځای دوستانو دلته پښتو سلیکټ کړئ. نو دغه بیا لدې بعد سیار زی تاسو خط ګوري دوستانو، هغه به هم پښتو ته اړوي. ګوره لاندې براسي دلته به پښتو سلیکټ کړئ، په ټیک مارک بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه وس پښتو ته خط ټوټل پښتو ته واړوي. لدې بعد سیار زی تاسو دوستانو خط ګوري ټوټل صفه کوم چیر پښتو ته اړول، خلک دغه نشان کلیک کوي، په ګلوبل ترانسلیشن باندې کلیک کوي، هغه به ټوټل سکینوي او هغه به تاسو ته په پښتو زبان باندې در ترانسلیټ کوي. نو سره دوستانو اوس مثال تاسو سره څوک په واتس اپ میسنجر کې په انګلیش، په چینایي یا په عربیک زبان کې میسجان کوي، او تاسو غواړئ چې هغه کس ته په هغه زبان کې جواب ورکړي. اوس مثال دغه کس ماته په انګلیش باندې دغه میسج را لګل، زه غواړم چې دغه کس ته ډیره مننه په انګلیش کې ولګم، زه غواړم چې دلته پښتو لیکم، هغه د انګلیش ته واوړي، نو زه غواړم چې دلته بیرته په انګلیش کې جواب ورکم. نو هغه بیا تاسو څنګه کوي، ګور دغه نشان چې په دغه نشان باندې تاسو کلیک وکړئ، په د مابینس کې د بلو نشان چې په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه نشان باندې کلیک وکړئ دوستانو، نو به سمپل دلته ګور تاسو په پښتو کې هغه میسج ورته ولیکئ. پښتو کې ګور زور ته لیکم ډیره مننه. ګور دغه ما ولیکئ ډیره مننه، سمپل به د ټیک مارک بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور دلته هغه میسج اتوماتیک انګلیش ته واړوي. ګور دلته څنګه د کاپی بٹن ورکړی ده، دغه کاپی بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیرته به دوستانو خپل واتس اپ ته راسي او دغه میسج به دلته سمپل پیسټ کې ور سند وکړئ. نو ګور هغه کس ته به هغه میسج په انګلیش باندې سند سي. نو دوستانو ډیر اسانه ده، تاسو ډیر زیاته فائدہ ځین اخستلای سي. که په هر زبان کې دوستانو تاسو له هر چا سره میسجان کوئ، خالی دوستانو دلته تاسو زبان چینجوي. کله تاسو زبان
کنورټ چینج کړئ نو دغه اپشن به تاسو ته هغه ټوټل میسج په هغه زبان کې کنورټ کوي، په هغه زبان کې به درته ترانسلیټ کوي. نو دوستانو کوم چیر ویډیو خوښه شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ، ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه ترکیب فائدہ واخلي. نو ملایو کو نور خسته ویډیوګانې کې په دواګانو کې میات ساتي. د خدای پامان.